ګران زده کوونکو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. په دې هیله چې راته روغ جوړ او خوشحاله وئ. درنو زده کوونکو زموږ تاسو نننی لوست چې دی د تېر درس پاتې برخه ده. صحیح ده. مخکې له دې چې په درس شروع وکړم تاسو سره یو ځای کوم فعالیتونه کوم لغتونه چې تاسو په کتاب کې راغلي او ورباندې پوهېږئ نه په معناګانو باندې هغه کار کړو او هغې ته جملې جوړې کړو. نو لومړی له تاسو پوښتم چې تېر درس مو څه و؟ آفرین، راډیو. چې و راډیو. ډېر ښه. راډیو درس موږ تاسو ولوستلو. تاسو راته ووایئ چې چا د ریاضیاتو د معادلاتو له مخې دا ثابته کړه چې غږونه فضا کې د موجونو د څپو لارې لیږدول کېږي، یعنې کولی شئ ولېږدوو. څوک هغه؟ آفرین. څوک؟ آفرین، آلماني پوه هرتز. عکس بیا هم تاسو ته ښیم. صحیح ده چې تاسو ورسره ښه بلد شئ. عکس په ذهن کې تاسو کینی او تاسو بیا کومه ستونزه ورسره ونه لرئ. سمه ده؟ آفرین. دا بیا هم د تختې په مخ درته وځړوم. سمه ده؟ په اندېزه کې بیا هم درځړوم. دی د چا عکس دی؟ د هرتز عکس دی. ښه. وروسته له هغو څخه په کوم کال باندې چا راډیو جوړه کړه؟ په کوم کال باندې؟ آفرین. په څو؟ 1895 کال کې چا جوړه کړه؟ په 1895 کال کې. آفرین. ډېر ښه. ایټالوي پوه مارکوني. دا څوک و که نه؟ آفرین، بلکل همدا و که نه؟ ډېر ښه. عکس به یې دلته درته وځړوم. ښه. له دې نه وروسته بله پوښتنه دا کوم چې زموږ تاسو هېواد ته د چا په وخت کې په کوم کال باندې د راډیو د رامنځته کولو فکر پیدا شو او په کوم کال باندې قانوني خپرونې شروع کړې؟ آفرین. د چا په وخت کې؟ د غازي امان الله خان په وخت کې. د چا په وخت کې؟ د غازي امان الله خان په وخت کې. ډېر ښه. دا عکس هم دلته ځړوم. سمه ده؟ آفرین. ګورئ دا مې هم درته وځړوو دلته، ځکه دا د موږ تاسو هېواد ته چې راډیو راغله چا وخت د غازي امان الله خان وخت و چې عطاالله خان یې د راډیو د تخنیک د زده کولو لپاره آلمان ته لېږلی و. په 1304 کال کې، په 1305 کال کې هغه بېرته راغی او ځینې آلمانیان هم ورسره راغلل او د راډیو د غږونو د لېږدولو 2 آلې هم ورسره راوړې وې که نه؟ پوه شوئ؟ آفرین. چې بیا زموږ تاسو په هېواد کې په 1306 کال کې راډیو خپل قانوني پړاوونه بشپړ کړل او په 1306 کال کې خپرونې څنګه شروع کړې. پوه شوئ؟ آفرین زده کوونکو. ډېر ښه. ښه. اوس راځم ستاسو کتاب کې کوم فعالیتونه چې راغلي په هغو بحث کوم، خو له هغوی مخکې تاسو کورنۍ دنده مو وباسئ. وباسئ. ته وباسه. آفرین. او ماشاءالله، څومره ښه دې لیکلي ده، څومره ښه خط لري، څومره ښه لیک لري. ته ډېر تکړه یې. آفرین. ته وباسه. وای، تا څومره ښکلی لیکلي دي. ډېر ښه. تاسو ډېر تکړه زده کوونکي یئ. سمه ده. بس تېره ته وباسه یو ده او بل به ته وباسې. او ډېر ښه. ته وا ډېر ښه. ماشاءالله. ګورې تاسو ډېر تکړه یئ. تاسو دومره تکړه یئ چې ماشاءالله کولی شئ په ډېر کم وخت کې ډېر پرمختګ وکړلی شئ. صحیح ده. ځکه تاسو تکړه یئ، تاسو لیک کوئ، تاسو زده کړه کوئ، تاسو مطالعه کوئ، تاسو کتابونه وایئ او تاسو خپل کتابونه ډېر ښه پاک ساتئ، منظم ساتئ، میش کوئ، پوښ کړي مو دي که نه؟ همداسې ده. آفرین. ښه زده کوونکو، ورځم فعالیتونو ته. چېرته؟ فعالیتونو ته ورځم. صحیح ده. اوس دلته فعالیتونه ګورئ څو خبرې شوي دي. لومړی یو خو دا زده کوونکو فعالیتونه چې ګورئ ورته زه درته متن ولولم. تاسو م خپلو کتابونو ته وګورئ. یو 40 مخکې زده کوونکي د متن په لوړ آواز ولولي، په ډېر لوړ غږ دې ولولي. یعنې داسې نه چې مثال کړه کړه ځان سره پټ پټ ووایي چې څوک بیخي وانه، نه، په لوړ غږ کې باید ولولي چې نور زده کوونکي هم غږ واوري. صحیح ده. آفرین. ښه. دا خو یې ولوستلو. څو زده کوونکي دې په وار د راډیو په اړه نورو ته خپل معلومات او څرګندونې وړاندې کړي. مثال یو نفر دی، مثال زموږ تاسو شاګرد دی، هلال نومیږي. صحیح ده. هلال به راشي چا ته؟ اجمل ته به که نه؟ یا به هم عاشق الله ته څنګه دي خپل معلومات وړاندې کړي.
صحیح ده د راډیو په اړه باندې هغه به بل ته دغسې څنګه کوي خپل معلومات وړاندې کوي چې ګورئ راډیو په جوړښت رامنځته کېدو ګټې ارزښت په اړه باندې خبرې وکړي صحیح ده آفرین ښه اوس راشئ دلته پوښتنو ته پوښتنې دا به تاسو په خپلو منځو کې ترسره کوئ خو پوښتنې به زه کوم تاسو به یې حل کوئ کوم نه اوس دا زه به تاسو سره مرسته کوم سمه ده آفرین ډېر ښه لومړی پوښتنه دا شوې وی الماني پوه هرتیز د ریاضي د معادلات له مخې د څه شي په هکله خپله تجربه څه ډول ثابته کړه آفرین وایي ډېر ښه هغه وګورئ چې دا غږونه چې کوم دي دا د موجونو په وسیله د هوا په څپو کې خپرېږي دا غږونه چې دي دا برېښنایي کېږي لېږدول کېږي د نورو پورې د انسانانو غږونه او بیا نور غږونه صحیح ده آفرین له هغې څخه وروسته بله پوښتنه شوې ده وایي مارکوني په کوم کال راډیو اختراع کړه په کوم کال باندې آفرین په کوم ډېر ښه په 1895 کال کې آفرین په 1895 میلادي کال کې مارکوني راډیو اختراع کړه او راډیو یې رامنځته کړه چې وروسته دې شکل بیا ډېر پرمختګ هم وکړو که نه آفرین ښه بله پوښتنه کړې زموږ په هېواد کې د راډیو د تخنیک زده کړه د لومړي ځل لپاره چا وکړه آفرین عطاالله خان وکړه ګورئ چې د غازي امان الله خان په وخت کې آلمان ته ولېږول شو په 1404 کال کې په 1405 کال کې بیرته راغی په 1406 کال کې راډیو خپل قانوني پړاوونه تیر کړل او څنګه شوه خپرونه باندې شروع وکړه صحیح ده آفرین ښه له دې پوښتنو راووتو خلاص شو بل ګورئ دلته څه لیکل کړي ښه یوه بله پوښتنه رښتیا پاتې ده راډیو خلکو ته کومې اسانتیاوې برابرې کړي دي دا به تاسو راته ځوابوئ کومې اسانتیاوې برابرې کړي دي آفرین خبرونه اورو ډېر ښه آفرین د خپل هېواد له ورځني حالت څخه خبرېږو ډېر ښه بل د نړۍ له ورځني حالت څخه خبرېږو آفرین له نورو پرمختګونو څخه خبرېږو د راډیو له لارې څخه آفرین نور که آفرین هغه څوک چې زده کړه نشي کولی یا مثال هغه څوک چې زده کړه نه لري هغوی د دې په ځای چې ورځپاڼې ولولي کولی شي له راډیو څخه استفاده وکړي خبرونه واوري ډېر ښه بل آفرین څوک چې تلویزیون نه لري هغه کولی شي خبرونه د راډیو له لارې واوري او بل هم آفرین څومره ښه هغه څوک چې ورځنیو ټولنیزو رسنیو ته لاسرسی نه لري کولی شي له راډیو څخه ټول حالات تعقیب کړي څومره ښه ځوابونه مو راکړه تاسو ډېر تکړه زده کوونکي آفرین ښه راځم دلته نورو پوښتنو ته ګورئ پوښتنه یې کړې وایي راډیو خلکو ته کومې اسانتیاوې برابرې کړي دا خو مو ولوستله ځواب مو کړه او تاسو ټول ځوابونه راکړل وایي لاندې نیمګړې جملې په خپلو کتابچو کې بشپړې کړئ د کومې جملې چې راکړې ګورئ تش ځایونه لري 1 2 3 4 ته مې د سترګو تور همداسې دی آفرین ښه دغه تش ځایونه به موږ تاسو څنګه کوو موږ تاسو کوم درس چې 40 مخکې راغلی و هغه به لولو او له هغوی څخه به یې ډکوو صحیح ده آفرین ښه اوس راځم زه به دغه لرې کړم دا عکسونه صحیح ده لرې کړم اجازه مو ده آفرین دا به لرې کړو چې تر څو دلته موږ تاسو لیکنې ته ځای خوښي شي موږ تاسو لیکل وکړو موږ تاسو دغه تش ځایونه چې دا ډک کړو سمه ده آفرین ښه دا به داسې کاش کړم دا به داسې کاش کړم دا به ایسته کړم دلته به کېږدم دا به هم همدغسې کړم او دا به هم دلته نه واخلم دا به اضافه لري دلته دا به واخلم دا به ټول څنګه کړم لرې کړم سمه ده آفرین ښه اوس راځم ګورئ لومړۍ پوښتنه یې کړې و راډیو په فضا کې د موجونو قوه د خانخالي خانخالي په دې معنی چې خانخالي کې چې راځي په واسطه لیږدولی شو ګورئ دلته راوړئ ګورئ راډیو ټول به نه لیکم درته سیده ټول نه لیکم درته یوازې هغه کلمې لیکم چې دلته په دو خانخالیو کې سم راشي صحیح ده آفرین ګورئ یو لیکم ټلګراف لیکم ټلګراف صحیح شو بل لیکم مارکونی لیکم مارکونی بل لیکم څپو او وروسته بل څه لیکم آفرین غازي امان الله خان غازي امان الله خان دغه هغه کلمې دي چې
موږ تاسو باید د کتاب په تش ځایو کې استفاده کول ته سم راشي. مناسبه کلمه ورته ګورو چې کومه یوه سمه ده چې هغه به استفاده کوو. سمه ده؟ آفرین. خو مخکې له دې چې زه وایم تاسو باید ماته ځوابونه راکړئ. ښه ګورئ لومړۍ پوښتنه کړې وایي راډیو په فضا کې د موجونو قوه د خانه خالي په واسطه لیږدولی شي. خانه خالي کې څه وسایل راځي؟ څه منظم راځي؟ ټلګراف راځي، مارکوني راځي، څپو راځي، غازي امان الله خان څه شي راځي؟ آفرین. راته ووایئ ټلګراف راځي؟ زه خو چې نه راځي؟ آفرین بالکل نه راځي. مارکوني راځي؟ آفرین دا هم نه راځي. چی راځي؟ څپو راځي؟ زه خو فکر کوم چې څپې به راشي که نه؟ آفرین څپې راځي. یعنې په لومړۍ خانه خالي کې څپو راځي. ګورئ راډیو په فضا کې د موجونو قوه د څپو په واسطه لیږدولی شي. سم راغی که نه؟ آفرین. یعنې څپو په اوله خانه خالي کې راځي. اوس راځم دومې پوښتنې ته. وایي د همدې تجربې په بنسټ خانه خالي جوړ شو. یعنې څه شی جوړ شو؟ ټلګراف جوړ شو، مارکوني جوړ شو، غازي امان الله خان جوړ شو. څه شي جوړ شول؟ ټلګراف. سم دی دا؟ آفرین. ټلګراف په دویمه خانه خالي. ګورئ د همدې تجربې په بنسټ ټلګراف جوړ شو. څه جوړ شول؟ ټلګراف جوړ شو. آفرین. ښه بله پوښتنه یې کړې. څومه؟ درېیمه پوښتنه. وروسته بیا ایټالوي پوه د خانه خالي د تجربې له مخې په 1895 میلادي کال راډیو جوړه کړه. ګورې دغه میم چې کې راغلی و دلته ګورې لکه د 1895 میم کې راغلی و میلادي کال دی. صحیح ده؟ که شین راغلی و شمسي دی. صحیح ده؟ پوه شئ په که قاف راغلی و قمري دی. ښه ګورئ وروسته بیا ایټالوي پوه غازي امان الله خان که مارکوني څوک؟ آفرین مارکوني. ډېر ښه. ګورئ دا یې درېیمه. وروسته ایټالوي پوه مارکوني د تجربې له مخې په 1895 میلادي کال راډیو جوړه شوه. صحیح دی؟ آفرین. او څلورمه خانه خالي زموږ په هېواد کې دا غازي امان الله خان د حکومت په موده کې د راډیو دستګاه جوړه شوه. صحیح دی؟ همدغسې دی؟ آفرین. ورته ګورئ په لومړۍ خانه خالي کې چې راځي؟ څپو راځي. راډیو په فضا کې د موجونو قوه د څپو په واسطه لیږدولی شي. دویم ګورئ د همدې تجربې په بنسټ ټلګراف جوړ شو. دریم وروسته ایټالوي پوه مارکوني د تجربې له مخې په 1895 میلادي کال راډیو جوړه شوه. او په څلورمه خانه خالي کې غازي امان الله خان زموږ په هېواد کې د غازي امان الله خان د حکومت په موده کې د راډیو دستګاه جوړه شوه. سمه ده؟ همدغسې دي؟ آفرین زده کوونکو. ښه دغه د چوکاټ پوښتنې او هغه درې نورې پوښتنې به ستاسو کورنۍ دندې وي. تر څنګ ورسره دغه تش ځایونه چې ما تاسو ډاکړه تاسو خپلو کتابچو کې د ولیکئ او بیا به له خیر څنګه کوئ؟ بل صورت کې به زه له تاسو نه پوښتنې کوم. سمه ده؟ آفرین. تر بیا په خدای سپارم. ښې چارې.